أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 75. دې نه مخکې څو آیاتونو کې د جهاد حکم ذکر شو او کم خلق چې د جهاد نه رستو پاتې کېدل هغه منافقانو د هغیم ذکر شو. بیا د یو مجاهد د جهاد په میدان کې شهادت یا د جهاد د میدان نه ژوندی واپس کېدل او په هغې باندې اجر او ثواب ذکر شو او ثواب ذکر کو اجرا عظیمه لفظ باندې چې د مجاهدینو دپاره د شهیدانو دپاره ډېر لوی اجر او ثواب دی. نو یو طرف ته اجر عظیم ذکر کو، بل طرف ته په مکه مکرمه کې د هغې مسلمانانو مظلومیت ذکر کړی دی چې کم کمزوري او هجرت کولو باندې د هغې قدرت او طاقت نو. د مکې مکرمې د زورورو مشرکانو نه هغې مجبوره هجرت یې نشو کولی، خپل اختیار یې نه چې په هغې کې نارینه هم وو، په هغې کې زنانه هم وې، په هغې کې ماشومان هم وو چې د هغې حقوق هغې ته نه میلاوېدل. آزاد خلق وو خو هغې مشرکانو ورته د غلامانو په نظر باندې کتل او دوی باندې جبر کو، ظلم او زیاتی پې کو، ځکه چې هغه وخت کې هجرت کول داسې فرض وو د مکې مکرمې نه څنګه چې 5 وخته مونځ فرض دی. نو که چاته به عذر نه او هجرت به نه کو نو هغه به مسلمان نه شمار کېده، او چې عذر نو عذر شرعا قابل قبول دی. نو دا 3 قسمه خلق داسې وو چې دی په مکه مکرمه کې مجبور او هجرت نشو کولی، کافرانو مشرکانو ورسره ظلم زیاتی کو او هغې د دغې ظالمانو د ظلم نه د نجات او د خلاصي دعاګانې غوښتلې چې ای الله د دې ظالمانو خلقو نه موږ ته نجات راکه او زموږ دپاره د دې ځای نه د وتلو اسباب برابر که. داسې څوک موږ دپاره راولېږه چې هغه زموږ حفاظت وکړي، زموږ سره مدد وکړي او د دې ځای نه موږ هجرت کولو طاقت زموږ پیدا شي. نو الله پاک د جهاد حکم راولېږو دې دپاره چې تاسو د دغې مظلوم مسلمانانو سره امداد وکړئ او هغه د کافرانو د ظلم نه او د هغې د زیاتو نه تاسو هغې ته نجات او خلاصۍ ورکړئ. نو یو دغه سبب دی د جهاد کولو او دویم اجر عظیم دی ستاسو دپاره. نو په دې دواړو خبرو باندې نظر وساتئ او جهاد وکړئ. نو
نو سوی چې دینه پسم یو کس جهاد نه کوي چې د دې مسلمانانو مظلومیت ورته ښکاره شوی دی د اجر عظیم وعدې ورته ښکاره شوي دي نو بیا دته څه عذر دی څه رکاوټ دی چې دی جهاد ته نه ځي وما لکم او څه شوي دي په تاسو باندې ای مؤمنانو لا تقاتلون چې تاسو جهاد نه کوئ فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې چې الله پاک د جهاد حکم راولېږو جهاد فرض کو او ستاسو هم دا خواهش و چې جهاد فرض شي نو موږ به د کافرانو سره جهاد کو اوس چې جهاد فرض شو نو تاسو ولې د دې نه رستو کېږئ لا تقاتلون فی سبیل الله تاسو جنگ نه کوئ جهاد نه کوئ د الله په لاره کې والمستضعفین او کمزوري ګڼلی شوي خلق چې هغې نه د هغې حقوق اخیستي شوي دي خپل حقوق هغې ته حاصل نه دي هغې د هجرت کولو طاقت نشته دی کافرانو او مشرکانو په زور باندې بند ساتلی دي اجازت ورته نه ورکوي من الرجال د نارینو نه یعنی بالغ کسان دي والنساء او د زنانو نه چې بالغې زنانه دي والولدان او ماشومان چې نابالغه دي نو دغه نارینه زنانه او ماشومان د دې د هجرت کولو طاقت نو دی کمزوري او مشرکان کافران په زورورو الذين اغ خلق یقولون چې هغې وایي ربنا ای زمونږ ربا اخرجنا منګه وباسه من هذه القريه د دې کلي نه قریتې نه مراد د مکې مکرمې کلی دی چې مکه مکرمه کې دغه مسلمانان مظلومو ظالمانو په ظلم زیاتی کول نو ای الله موږ د دې کلي نه بهر کا الظالم اهلها الظالم چې ظالمان دي اهلها اوسیدونکي د دې چې هغه کافران او مشرکان دي د دې مسلمانانو سره ډیر زیات ظلم زیاتې کو او دی هجرت نشو کولی نو دې دپاره هغې مظلومانو دعا غوښتله وجعلنا او مقرر کې زمونږ دپاره من لدنک د خپل جانبه ولیا څوک دوست چې زمونږ سره دوستی او تعلق او په موږ باندې خفه کیږي وجعلنا او مقرر کا زمونږ دپاره من لدنک د خپل جانبه نصیرا څوک مددگار چې زمونږ سره مدد وکړي او موږ د دې کافرانو ظالمانو د ظلم نه موږ خلاص شو وما لکم او څه شوي دي په تاسو باندې ای مؤمنانو لا تقاتلون چې تاسو جهاد نه کوئ فی سبیل الله د الله په لاره کې والمستضعفین او کمزوري خلق من الرجال د نارینونا والنساء او د زنانونا والولدان او د نابالغه ماشومانونا الذين کمزوري خلق یقولون چې هغې وایي ربنا ای زمونږ ربه اخرجنا اباسه مونږه من هذه القريه د دې مکې مکرمې د دې کلي او د ښار نه الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدونکي د دې مکې مکرمې وجعلنا من لدنک مقرر که زمونږ دپاره د خپل جانبه ولیا څوک دوست وجعلنا او مقرر که زمونږ دپاره من لدنک د خپل جانبه نصیرا څوک مددگار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمة